سلام ورځ مو په خیر. مرهون مو له یو بل د پښتو درس سره ښه راغلی کوي. موږ نن د پښتو ژبې د زده کړې په سلسله کې یو بل درس، خورا مهم درس او ستاسو په درد خوړل کېدونکی درس وایو. په دې درس کې موږ هغه کوچني توري چې د جملو په جوړولو کې، د کلماتو په نښلولو کې او ستاسو د خبرو په روانۍ کې برخه لري چې عادات یا ویوکي ورته وایي بحث کوو. په اوس مهال په افغانستان کې د پښتو ژبې دغه مسایل ډېر سرسري نیول سوي دي، هېڅوک یې په پام کې نه نیسي او ژبه یې د ډېرو ګډوډیو سره مخامخ کړې ده. موږ به په دې درس کې کوښښ وکړو چې دغه ویوکي د استعمال د ښو ځایونو سره تاسې ته در وښیو. تاسې به کوښښ وکړئ چې د دغه نن څخه وروسته دغه تیوري چې موږ یې اوس تاسې ته درکوو په سمه توګه استفاده کوئ او د افغانستان مشهور ځایونه، مشهور مکتبونه، مشهور هوایي ډګرونه او نور ځایونه چې په نامونو کې ډېرې لوی اشتباهې دي مګر خلک ورته متوجه نه دي، د دې وروسته دې ته متوجه سئ او په پام کې ونیسئ. موږ ویوکي عادات په ډېرو ډولونو لرو، خو لومړی شروع یې موږ له سربلونو او وروستربلونو څخه کوو چې په فارسي ژبه کې دې ته پیشوند او پسوند وایي او په انګلیسي ژبه کې دې ته سفکس او پروفکس وایي. دلته تاسې ګورئ موږ لومړي سر سربلونه راخیستي دي، وروسته وروستربلونه مو راخیستي دي. سربلونه هغه ویوکي یا عادات دي چې د اسم مخ ته راځي او د اسم حالت څرګندوي. دلته تاسې ګورئ په، ل، تر، په، پر او د. دغه په او په یو له بل سره د استعمال د ځای په نظر کې نیولو سره فرق لري. موږ فرق تاسو ته په مثالونو کې درښیو. په کور کې که په یو جمله کې په لکي سره یو ځای راغلی و، دا ظرفیت ښیي، د یو شي یا د یو جنس موجودیت په یو شي کې ښیي، یعنی د ظرفیت علاقه یې په منځ کې موجوده ده. دغه ل اکثره خلک غلط استفاده کوي، وایي د کوره څخه راغلم، په داسې حال کې چې هغه غلط دي ځکه له کوره څخه راغلم یې صحیح حالت دی. تر د یو ځایه پورې ته خپل دغه ښیه، تر کوره پورې ولاړم. دلته د دغه په او دغه په ترمنځ یو توپیر موجود دی. دغه په وسیله ده، ته په وسیله‌یي توګه باندې چې شی یو شی ښیه، په قلم یې لیکم او پر قلم یې لیکم. دغه دوه په پښتو ژبه کې او په فارسي ژبه کې ب او بر او په پښتو کې په او پر ډېر خلک مشکل ورسره لري چې دا زه په لنډه توګه تاسو ته مثال درښیم. دا قلم دی، زه وایم په قلم یې لیکم، زه په قلم اخته یم، په تخته باندې یو شی لیکم او پر قلم یې لیکم، بل قلم مې په لاس کې دی، په دې قلم پر قلم یو شی لیکم. یعنی یو وسیله ده، یو څه دی، یو شی چې پر هغه شي باندې اجرا کېږي، یو عمل اجرا کېږي. یا مثلا یو کوڅوي مثال یې تاسو ته درکړمه، احمد یې په سر ووهئ، یعنی احمد یې تر ګریوان ونیوئ او په خپل سر یې ووالئ. او که ووایي چې احمد یې پر سر ووالئ، یعنی محمود راولاړ شو، احمد یې پر سر باندې په چپلاخ ووالئ. نو د په او پر توپیر ډېر خلک نشي کولی. نو د په او پر توپیر په همدې توګه کولی شو چې په که کې نه و ورسره، په هغه صورت کې وسیله ده، په قلم یې لیکم، په کاچوغه ډوډۍ خورم. او که پر مو استفاده کوي په هغه صورت کې چې یو عمل پر یو بل شي باندې اجرا کېږي. مثلا موږ وایو، مخکې مو مثال ورکړئ چې پر قلم یې لیکم، یعنی پر قلم په سربیره زه یو شی لیکم. نو دا د دوی دوو ترمنځ توپیر شو. بل د احمد قلم دال چې یو اضافت ویوکی دی، موږ بیا د اضافت په بحث کې اوږد بحث ورباندې لرو. دلته مو صرف د دې لپاره راوستلی دی چې سربل هم دی مګر د اضافت توری هم دی، د اضافت عادت هم دی. دلته مو صرف په دې خاطر چې همیش سربل دی، په سربلو کې هم یادونه ځینې کړې ده چې د احمد ملکیت پر قلم باندې ښیي. او دا په پښتو ژبه کې دا یو دانه دی چې وروسته به یې بحث راځي. بل وروستربلونه دي چې د اسم وروسته راځي همیش، یعنی لومړی د اسم مخکې په دغه راځي، سربل راځي، وروسته یې وروستربل راځي. مثلا په دې مثال کې موږ ویل په کور کې یم، په کور کې، په سربل، کور اسم او کې څه شی دی، وروستربل دی چې د اسم څخه وروسته راغلی. سره له احمد سره ځم، دا هم یو دغه دی. پورې په تا پورې اړه نه لري، په ده پورې اړه نه لري او داسې نور. باندې پر تا باندې ګران یم یا ته را باندې ګران یې. سربیره یو شی باندې ته سربیره یو شی ښیې، پر میز سربیره قلم پروت دی. یا مثلا غونډې،
په غونډې کې تاسې دلته متوجه کېږئ چې احمد غوندې دوست لرم. احمد غوندې دوست لرم، یعنی په تشبیه کې بل ډول دی مګر په وروستربلونو کې بل ډول راځي. احمد غوندې دوست لرم، یا مثلا تا غوندې بل دوست به زه ونه لرم. دا سول سربلونه و وروستربلونه. نور عادات چې دي تشبیهي عادات دي، عطفي عادات دي او اضافت عادات دي. تشبیهي عادات دې ته وایي چې ته دوه شیان سره چش کوې، تشبیه سره وکړې. د محمود په څېر احمد هم لاړي، یا د احمد په څېر محمود هم تکړه سړی دی، یا مثلا د حامد په څېر محمد هم د ښو اخلاقو خاوند دی. په رنګ، ستا په رنګ کرتۍ زه لرم، ستا د نیکټایي په رنګ نیکټایي زه لرم. دا هم چې یو تشبیه ما د نیکټایي سره یا د بل چا د نیکټایي سره. په شان، ستا په شان قابل سړی ما نه دی لیدلی. په شان تا چې وکړله د یوه سړي تشبیه د بل سړي سره ورکړه. په دود، د یو انقلاب په دود راووتل، یعنی خلک مظاهره وکړله، موږ وایو د انقلاب په دود راووتله. په دود یعنی په شکل، په ډول. یا مثلا په ډول، د پرون په ډول نن هم راسه، یعنی پرون چې ته څنګه راغلی وې هغسې تشبیه دې د پرون ډول ته ورکړه. په رقم، ستا په رقم دوستان ډېر لږ پیدا کېږي. د چې وکړله نور خلکو دې تشبیه ورکړله دغه سره. دا چې شوله تشبیهي عادات یا تشبیهي ویو کې. عطفي عادات هغه عادات چې ته په خبرو په جریان کې دوه نومونه سره مزج نه سي، یو ځای نه سي، امتزاج راغلی نه سي، نو چې کوې د بېلتون دپاره یې ځینې عادات کاروي. او احمد او محمود راغلل، زه او حمید به درسو، که تور که سور قلم درکم، سپین که ژړ قلم غواړې، یا احمد یا محمود دې راسي. دا هم چې دی یو عطف دی چې ته کوې سره. سپین له تور سره نه جوړیږي، سپین له تور سره نه جوړیږي. او وو ساده یوازې و، مینه و نفرت می چې شوله مړه سول، مینه او نفرت می له منځه ولاړل. جنګ و مینه نه سره چلیږي، او داسې نور مثالونه. د اضافت دال چې په پښتو ژبه کې ډېر غټ خلک ډېرې غټې تېروتنې پکښې کوي، دا په پښتو ژبه کې یوه دانه دی، دال دی. دغه دال د یو شي ملکیت ښیي، مګر اوس مهال متاسفانه ډېر خلک چې کوي د ملکیت نه د اسم خاصو سره هم استفاده کوي. مثلا ښه مثال یې خلکو لیکلی دی د حامد کرزي هوایي ډګر. په داسې حال کې دا غلط دی، ځکه دا د حامد کرزي ملکیت نه دی بلکې د حامد کرزي په نوم نه ویل سوی دی. نو موږ وایو حامد کرزي هوایي ډګر. یا مثلا ځینې خلک وایي د البیروني عالي لیسه. دا غلطه ده، ځکه البیروني عالي لیسه دا لیسه د البیروني په نامه سوې ده، نه د هغه ملکیت ګرځېدلې. نو په دې اساس دال باید په سم ځای کې استفاده شي. داسې ډېر زیات مثالونه. مثلا ځینې خلک وایي د پښتني تجارتي بانک. غلط دی، پښتني تجارتي بانک، مګر د افغانستان بانک چې تاسې کله اورئ هغه د افغانستان ملکیت دی. هغه بانک د احمد قلم، د کابل ښار، د کندهار انار او د محمود کتاب. ځینې خلک د کابل پوهنتون وایي او د کابل پوهنتون پر دیواله هم دا نوشته سوی دی چې د کابل پوهنتون. هغه ځکه غلط دی چې د پوهنتون د کابل نه دی بلکې نومول سوی په چش دی کابل پوهنتون باندې دی. نو کابل پوهنتون یې تر ټولو ښه حالت دی، مګر دا چې اوس په متونو کې د کابل په پوهنتون مشهوره دی نو هغه چې پاته وي ښه دی. دا تر دې ځایه پورې موږ سربلونه وروستربلونه، تشبیهي، عطفي او د اضافت عادات ویله. نور عادات هم لرو چې په لاندې توګه به یې تاسو ته اوس وړاندې کړو. دوستانو مخکې موږ تاسې په بل جدول کې د عاداتو 5 ډوله وویله چې سربلونه، وروستربلونه او ځینې نور ویونکي وه چې هغه موږ تاسې تشریح کړل. په دې برخه کې راځو پر مختاړو او وروستاړو باندې بحث کوو. یو عمده شی چې دلته باید تاسې متوجه یاست هغه دا دی چې مختاړي او وروستاړي له سربلونه او وروستربلونو سره دا فرق لري چې سربلونه او سربلونه ځان ته راځي او د کم اسم یا فعل سره مشت نه راځي چې هغوی ته تغییر ورکړي یا مثلا چې شو وکړي هغوی کې توپیر راولي. یوازې د اسم تر مخه یا وروسته راځي او د اسم حالت څرګندوي، مګر مختاړي او وروستاړي د کلمو سره د اسمونو سره راځي او نوې کلمه منځته راوړي. دا د سربلونو او وروستربلونو او د مختاړو او وروستاړو ترمنځ فرق دی. اوس دلته موږ راځو په لومړي بحث کې مختاړي تر بحث لاندې نیسو. مختاړي هغه ویونکي عادات دي چې د یو کلمې د مخ سره پیوند متصل راځي پر تړل کېږي او یو بله کلمه منځته راوړي. مثلا دلته موږ اول
لومړی ډله مختاړي چې موږ دلته تر بحث لاندې نیسو هغه د نفي او نهي مختاړي دي. په پښتو ژبه کې د نفي مختاړي هغه مختاړي چې ته یو شی نفي کوې چې منفي کوې منفي خواته اړوي. مثلا کوم نه کوم نه ورسره یو ځای کوې د کولو د فعل څخه نه کول ځینې جوړېږي. نهي کول دي د یو شي راګرځول دي. مثلا یو څوک یو کار کوي ته ورته وایه مه کوه. کار کوم کار نه کوم په نفي باندې اوړي او مه کوه په نفي باندې اوړي چې په نهي باندې اوړي چې ته یو څوک چې کوي راګرځي. یعنې نفي کول د یو کار منفي کولو ته وایي، یعنې چې د مثبت څخه یې منفي اړخ ته اړوي، او نهي کول یو څوک د یو کار د کولو څخه راګرځولو ته وایي. دوهم د مطلقیت وو دی چې تر ډیره وخته په امر او یا په تیره زمانه کې راځي. مثلا د مطلقیت وو په پښتو ژبه کې یو دی چې همیش راځي چې موږ وایي مثلا وخوره، دا د خوړلو په فعل کې په امر کې راځي چې ته یو چاته وایي چې وخوره، یعنی مطلقه یو شی، یا وګوره دا مطلقیږي. یا مثلا په تیره زمانه کې موږ وایو چې ما ډوډۍ وخوړه په تیره زمانه کې. نو په تیره مطلقه زمانه د وو د مطلق وو په یو ځای کولو سره جوړیږي. بل کلمه جوړونکي مختاړي دي چې د کلمې سره راځي او یو بله نوې کلمه منځته راوړي. مثلا معنا بې معنا، یو کار معنا لري بې معنا کار یې. چلنده یو شی چلیږي، مثلا موږ وایو دا پیسې چلنده دي، یعنې خلک یې دغه په کوي نا چې یو سره کوي ناچلنده دي کړي. فکر یو کلمه ده، مګر موږ چې هم ورسره یوځای کړو هم فکره معنا از یو سړي سره هم نظره یې. کم یو ویونکی دی، مګر کله عقل بیا ځان ته دغه دی، مګر کله چې کم عقل کړه دا یو بله دغه رامنځته کوي. او په مجموع کې دغه دوې کټګوري چې د هر دغه سره دغه کټګوري چې مکمل تاسې وینئ دا چې د راځي د یو فعل سره د فعل څخه چې جوړوي صفت جوړوي. مثلا هم فکره، کم عقله، بدمخی، مخی بدمخی، نیمژوان دی، یو سری، خواخوږي. تاسې ګورئ دغه کلمې خوا، یو، نیم، بد، کم، هم، نه، بې، دا څه شي دي؟ هغه ویونکي دي چې موږ د کلمو سره یو ځای کړي دي او د کلمو څخه مو صفتونه په جوړ کړي دي. بله کټګوري هغه ویونکي دي چې د فعلونو سره راځي او څه کوي هغه د فعلونو د مصدرونو څخه فعلونه جوړوي. مثلا ایستل، پرې ایستل، ایستل، کښې ایستل، ایستل، را ایستل، در ایستل، ور ایستل، تیر ایستل، پورې ایستل، ننه ایستل. دا تاسې متوجه سوالاست چې موږ دلته څلور کټګوري مختاړي ودرلودل. د مختاړو سره په څنګ کې لکه موږ چې په سربلونه کې د مخه د اسمو دغه درلودله ویونکي درلوده، په همدې توګه دلته شاته لرو. دا دغه ته وروستاړي وایي چې لومړي ډله یې صرفي وروستاړي دي چې موږ تاسې د ضمایرو په بحث کې هم پر دې باندې بحث کړی وو چې لومړۍ ډله یې صرفي دي. صرفي په دې معنا دی چې د کلمو سره وخت چې د یو فاعل سره راځي دی اوړي تغییر کوي. لومړۍ ډله یې فاعلي دي چې ام، او، ای، ای او ای دي چې موږ وایو زه ډوډۍ خورم، ته ډوډۍ، موږ ډوډۍ خورو، موږ ډوډۍ خورو، او تاسو ډوډۍ، ته ډوډۍ خورې، تاسو ډوډۍ خورئ، دوی ډوډۍ خوري، او داسې تاسو ګورئ چې پنځه دانې موږ فاعلي وروسته لولل. او اوس راځو مفعولي ته. مفعولي موږ څلور دانې لرو. ما مقاله ولیکه، ما کتاب ولیکه، ما مقاله ولیکله، ما کتابونه ولیکل، ما مقالې ولیکلې. دلته چې شوله مفعولي وروستاړي چې شوله ل، ال، ل. بل وروستاړي کلمه جوړونکي وروستاړي دي چې په څلورو کټګوري کې موږ ځای پر ځای کړي دي چې لومړۍ ډله یې نسبتي ده، بله یې تصغیري ده، بله یې مکاني ده، او بله فعل جوړونکو ده. دغه فعل جوړونکو سره فرق دا دی، توپیر دا دی چې دا یو د فعل یا د فاعل اسم جوړوي. په نسبتي کې موږ تاسې په مخکې درس کې هم ویلي وه چې وال، خیل، زی، من، یز او ای دا چې شته وروستاړي دي چې راځي د نورې کلمې منځته راوړي. مثلا کاموال، سلیمان خیل، یوسف زی، وریښمین، جولیز، اوسنی. دلته په نسبتي کې تاسې وینئ چې وال، خیل، زی او من، یز دا چې کړي دي نسبت یې ورکړی دي، مګر یو نوې کلمه. کاما د یو سیمې نوم دی، مګر یو نوې کلمه رامنځته سوې ده د وال د یو ځای کولو سره.
بل وروستاړي تصغیري دي چې په پښتو ژبه کې موږ دوه رانې تصغیري وروستاړي لرو چې یو ګوټی دی او بل که دی. مثلا کتاب ګوټی، ښار ګوټی، داسې نور هر شی تاسې وینئ. یا مثلا بل تصغیري دغه چې دی وروستاړي هغه که دی، تورک دی و، ژړک دی و، هر ډول کاف چې د هر ډول صفت سره چې هغه راځي هغه څه کوي یو تصغیري حالت رامنځته کوي. بل مکاني وروستاړي دي چې هغه ای او تون دي. مثلا د ځی او تون دی تاسې وینئ چې د ښوون څخه ښوونځی جوړ شوی دی، د پوهنه څخه پوهنتون جوړ شوی دی. بل ډول صوتي دي، مثلا کړپهار چې صوتي دغه زموږ په ژبه کې هار دی، کړپهار، درزهار، غړوزهار. هار چې دی یو صوتي وروستاړی دی چې کوي هغه کلمې منځته راوړي چې د صوت پورې یا د اواز پورې اړه لري. فعل جوړونکي موږ تاسو وویل مثلا خټه، خټګر، ګنډل، ګنډونکی، سرکش، کش، وونکی او ګر دا چې دی فعل جوړونکي وروستاړي دي. درنو دوستانو دا و په ژبو کې ډېر معمول استفاده کېدونکي ویوکي او عادات چې موږ تاسو ته وړاندې کړله. تر بله درسه مو پر خدای سپارو. الله حافظ.